امر بالمعروف اور نهی عن المنکر د دې کول د سه آسان کار نه دی. کله د امر بالمعروف وکړلو نهی عن المنکر د وکړلو د دې جواب کې به درته گزاره ملاويږي، د دې جواب کې به درته بیزتی ملاويږي، دې جواب کې به د معاشره مخالفيږي، دې جواب کې به د خپل خپلوان پریګدي. امر بالمعروف اور نهی عن المنکر د سه وړو کې کار نه دی. سورہ لقمان دے پروردگار دے ارشاد فرمائی مکالمہ د جناب لقمان خپل بچی سره دے یا بنی لا تشرک بالله اے د ماګران زویا خبردار خدای سره چیرې شرک ونکې ان الشرک لظلم عظیم. دا شرک څه کوم دی کا دا عظیم ظلم دی. شرک څه شی دی ځان محترم؟ سوای د الله نه بل څوک د عبادت لایقو نشتا. قد عبادت لائق دے صرف اور صرف اللہ دے. اذان محترم پروردگار عالم خالق متعی والیار خیلی دے تا حج دا پارا لاڑلے دا خانہ خدا خانہ کعبہ ورطا تلاڑلے تا کعبے تا سترگ غڑے غادتا عبادت تھی. کعبے تا سترگ غڑے غادتا عبادت تھی. کلا پروردگار عالم خالق سره غواړي ته زه خالق سره مخاطب شوم، خالق ما سره خبرې وکړي. بیا د قرآن خلاص کې کله قرآن د خلاص کړلو خالق خطاب اورې ا قرآن ته سترګو غاړول عبادت توجه بغواړم. پروردگار عالم عبادت، خانه خدا ته سترګې غاړول عبادت، خانه کعبه ته سترګې غاړول عبادت، عالم تکل استرګ غړای عالم به عمل تسترګ غړاول عبادت، پلار او مور تسترګ غړاول عبادت، د مولا امیر المؤمنین جمال تسترګ غړاول عبادت. خودی کی وا خبره ده کله تقابه ته مخ مخناس ته غت استرګ غړای نو غال عبادت، کله د مخ ورناتاو ک بیا عبادت نه دی. کله ته قرآن تلاوت کوي قرآن د خلاص ک قرآن ته سترګې غړې عبادت ته کله د قرآن نه مخ واړولو بیا عبادت نه دی. کته زبان سره کعبه کوي بیا عبادت نه دی. که زبان سره قرآن قرآنیه بیا عبادت نه دی. که زبان سره عالم عالمیه عبادت نه دی. که زبان سره پلار و مرنما خل عبادت نه دی. خدایو عظیم عبادت خدای مترا کړی دی. څکه کلا کلا تد علی د تا مخ کې موجود نوی تد علی ناما ایمان سره خلا عبادت د علی ناما ما خلا زړه کې مینا کاوه عبادت. اذان محترم امر بالمعروف اور نهی عن المنکر اوس د دې پہچان څه دی؟ اول درته یم سنمونځ امر بالمعروف، روژه امر بالمعروف، حج کول، زکات ور کول امر بالمعروف، چا سره نیکی کول امر بالمعروف، اهل بیت و طرف ته خلق و رغختل امر بالمعروف، د اهل بیت و صفات بیانول امر بالمعروف. د دې کانسیکوینس د دې نتیجې کې درته څه ملويږي؟ یا بني لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. اې د مګرانا زویا خبردار شرک ونکې ان الشرک لظلم عظیم. شرک عظیم ظلم دی. انها ان تکم مثقال حبه فتكن في صخره او في السماوات ياتي بها الله. کته چې ته یو واړه غوندې ګناه وکې یو د سه ګناه وکې څنګه زمکو کې اسمانونو کې پټش کانی کې نایا پټشي یاتي به الله غا خدای ته مخامخ کیږي. د تا ګناه خدای نه پټا نه دی. یا بنیا اقم الصلاۃ اے د ما ګرانا زویا نمونز قائم کا ضرورت سے ہوں سزجی جمعین مانزتا نڅوں ویلے نڅوں سجی کا چوک جمعین مانزتا لاړ غبان ما زلہ دسی دسی خبری دی دا بار بار معاشرے کے دتا سو آورو کا اس دا قرآن ظاہر آیاتونا دی قرآن ظاہر آیاتونا دی تا تا دیائی سکلا وَإِذَا نُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. کلا د جمعین مانځه ندا درته وشي فاسعوا بیا ته څه وکړه منډه ووایه
وذروا البيع بیا خرید و فروخت غا پرېږده وه ویلې څه جمعې ته تلل تا باندې واجب دي. دا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صلوات ور باندې ختم کو. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مولا د ارشاد فرمائی دغه حدیث مولا امیر المؤمنین نام دے، شپیگم مولا نام دے، مستدرک الوسائل کتاب دے. غا د ارشاد فرمائی سکا یو کاس درې جمعے مسلسل قصدن جان بوجھ کر د جمعې نمانځه ته لا نړ د قیامت په ورځې بې خدای منافقانو سره محشوروي. د قیامت سختې ورځې کې بې خدای منافقو سره محشور کوي. بله خبره دی عزیزان محترم، د تا ناظر کې به مثلا زه نو دا د معصوم فرمایش دی چې کله یو پیش نماز نمانځه ته ودرېدلو هغه وویلو چې استغفر الله ربي واتوب الیه. نمانځه نه مخکې هغه وویلو، توجه مشته عزیزان محترم، هغه یې ویلو چې استغفر الله ربي واتوب الیه. حسن ظن وکړه ته ووایه چې پروردګار د دې ټولې ګناهانې معاف کړي دي، خالق د دې ټولې ګناهانې معاف کړي دي. عزیزان محترم که ته د اهل بیتو مانونکی ته به څرنګې لمونځ سپک ګاڼې. زه خپل موضوع نه اړته کېږم خو ډېر اختصار سره، ما مخکې مزال کوونکی دی خو تاسو به راسره تانګېږو نه. یا بنی اقم الصلاة، اے د ما ګرانه بچیا لمونځ قایم کا. وامر بالمعروف ونهی عن المنکر، امر بالمعروف وکا اور نهی عن المنکر وکا. وصبر علی ما اصابک، کله د امر بالمعروف وکو نهی عن المنکر د وکو بیا بیزتی ته تیار شه. وصبر علی ما اصابک، کله در باندې تکلیف اور مصیبات راغلو معاشره د تا مخالفت وکو، خلکو در سره جګړه وکړله، خلکو د بیزتی وکړله، وصبر علی ما اصابک، بیا په دې باندې صبر وکا. ان ذالک من عزم الامور، د امر بالمعروف اور نهی عن المنکر دا ډیر د عزم اور د بہادری والا کار دی، د غیرت والا کار دی. اور د امر بالمعروف کوي چوک شي راشو څنګه هم قرآن نه تپوس وکو. سوره توبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، زنه د زنو اولیاء دي. څه شي د کوي کار د څه کوي؟ یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، امر بالمعروف حکم د ویر کوي اور نهی عن المنکر د کوي. ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکات، نماز د قائمای اور زکات ویر کوي. ویطیعون الله والرسول، د خدای اور د رسول اطاعت کوي. یعنی امر بالمعروف نهی عن المنکر مخصوص دے صد دی کون کی با مومنان وی مومنان.